السلام علیکم ګرانو محترمینو ملګرو، په دې هیله چې تاسو به زور جوړ او خوشحاله وئ. زه یم سید الله حسن وزیر، بیا تاسو لپاره د یوې نوې ویډیو سره راغلی یم. ملګرو، په دغه ویډیو کې تاسو درښایم چې موږ څنګه کولی شو چې خپل موبایل معلوم کړو چې آیا زموږ موبایل هیک شوی دی او که نه. یعنې هیک په څه معنی ملګرو؟ هیک په دا معنی چې موږ له چا سره په ټلیفون کې خبرې کوو، زموږ خبرې یو بل څوک نه څاري. همدارنګه موږ په موبایل کې کوم اپلیکیشن کاروو، فیسبوک، مسنجر، همدا شان نور شیان، هغه به څوک نه کاروي. همدارنګه ملګرو، ستاسو موبایل کې کوم شیان جوړوئ، ترمیموئ، هغه به څوک نه کاروي. همدارنګه ستاسو موبایل ډیټا، ستاسو ټول انفارمیشن به بل څوک نه کاروي. همدارنګه ملګرو، ستاسو د موبایل میسیجونه به بل څوک له لرې ځای څخه کنټرولوي نه، او یا همدارنګه ستاسو موبایل شاید نور معلومات هغه هیک کړي وي، پټ کړي وي. نو تاسو په ډېره اسانۍ سره د یو کوډ په ذریعه سره معلومولی شئ بغیر د کوم اپلیکیشن څخه. ملګرو، دا ډېره خوندوره او زبردسته طریقه ستاسو درښایم. نو هیله ده ملګرو دغه ویډیو حتما له نورو ملګرو سره شریک کړئ، تر څو هغوی هم له دې طریقې څخه خبر شي. دا ډېره زبردسته او ښایسته طریقه ده ملګرو. نو دا ویډیو ستاسو لپاره بیخي زیاته ضرور ده. مخکې له دې چې ملګرو ویډیو شروع کوم، له تاسو څخه په ډېر درنه هیله کوم چې زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ، او که څوک ملګرو دغه ویډیو په پیج باندې ګوري، هیله ده زموږ پیج هم درسره لایک کړئ. ملګرو، تاسو به هر شی په خپل موبایل ډایل پیډ ته یا فون ته به راشئ. دلته به یو کوډ ډایل کړئ. کوډ په دې ډول سره دی: سټار هیش 2 همدارنګه هیش علامه په اخر کې ووایئ. او ملګرو، تاسو به راشئ د دوهم سیم څخه به دغه اوکې کړئ. ملګرو، دلته ولیکل میمی کوډ سټارټ. تاسو ته به لږ شېبه وروسته دغه ډول انټرفیس راشي. دې کې ملګرو تاسو ته لومړی اپشن راځي وایس، یعنې ستاسو د موبایل خبرې چې تاسو له چا سره کوئ، هغه به بل څوک نه تعقیبوي، هغه به هیک شوي نه وي. او دوهم ملګرو، تاسو ته د موبایل ډیټا راځي. ستاسو د موبایل ډیټا به کوم څوک هیک شوي به نه وي. ستاسو موبایل مثلا ډیټا په دې معنی ستاسو د موبایل ټول معلومات چې هغه کې فیسبوک، مسنجر، همدارنګه ستاسو موبایل کې چې کوم هر اپلیکیشن کاروئ ټول پکې راځي. فیکس ملګرو، فیکس کې تاسو کوم شیان جوړوئ هغه راځي. همدارنګه ملګرو، سیم ستاسو د موبایل میسیجان دي. ستاسو موبایل میسیجان بل څوک نه تعقیبوي یا هیک شوي به نه وي. سنیکس ستاسو موبایل کې کوم شیان فرانیزئ، ستاسو موبایل کوم شیان خلاصوئ هغه درته ښایي، هغه به څوک بل څوک ستاسو موبایل یعنې هیک شوي به نه وي، بل څوک پرې تعقیبوي نه. همدارنګه ایس نیک پیکټ، همدارنګه پی ډي ایس، ستاسو د موبایل ملګرو ټول معلومات همدغه دي. که دلته دغه ملګرو تاسو څخه یو هم هیک شوی وي، نو بالکل ستاسو موبایل خبرې بل څوک تعقیبولی شي، بل څوک یې لیدلی شي، اورېدلی شي. نو ملګرو، دا تاسو اوس څنګه غیر فعال کولی شئ؟ دا ډېر ملګرو اړین معلومات دي ستاسو موبایل لپاره. دا ویډیو بالکل ډېره ضرور ده. نو تاسو حتما خپل موبایل په دې سره یو ځل چک کړئ چې آیا زموږ موبایل به هیک شوی نه وي، آیا زموږ موبایل به بل چا لاس کې نه وي. نو ملګرو، ته موږ څنګه اوس غیر فعال کولی شو؟ تاسو به راشئ ملګرو لږ بیک، او دلته به تاسو یو کوډ ډایل کړئ. هغه کوډ به دې ډول سره دی: سټار هیش 21 او دا به ملګرو تاسو اوکې کړئ. ګوره ملګرو، کله تاسو دا اوکې کړل، کال فارورډینګ سرایوز هاز بین ډیسیبل، ملګرو تاسو وینئ دغه ډیسیبل شو. تاسو موبایل که هر څه تاسو څخه هیکوي هغه تاسو ټول ډیسیبل کېږي په دې سره. نو ملګرو، دا زموږ ویډیو په دې هیله چې دا ویډیو تاسو خوښ شوي، ویډیو ضرور له خپلو ملګرو سره شریک کړئ، تر څو هغوی هم خبر شي.